پارک د راکټي بریدونو طرحه نیول شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اختر په ورځ یې پارک کې د راکټي بریدونو اصلي طرحه نیولې دي. دغو کسانو د اختر په لومړۍ ورځ د کابل ښار له 4مې حوزې څخه راکټونه وتوغول چې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې ولګېدل چې کومه مرګ ژوبله یې نه درلوده. د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تنکزی وایي ځانګړو ځواکونو د 5مه حوزې اړوند سیمه کې د مومن خان په نامه د طالبانو مهم قمندان سره له 3 ملګرو نیولی دی. هغه زیاتوي چې نیول شویو کسانو پارک کې د اختر لمانځه پر مهال راکټي بریدونو کې مستقیم لاس درلود. د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تنکزی وایي قطعات خاص پلیس وزارت امور داخله توانستند در طی عملیات هدفمند در مربوطات ناحیه 5 شهر کابل طراحان اصلی حمله راکتی بالای نمازگزاران عید روز اول عید دستگیر بکنه. شخص سرگروپ طالبا به نام مومن یکی از طراحان اصلی حملات بود. در چندین حمله هدفمند و تروریستی دیگه هم در ولسوالی پغمان دست داشت. با 3 تن از همراهان دیگه‌اش که کلا مربوط گروه طالبا میشه دستگیر شدن. دغه کسان داسې مهال نیول کیږي چې د دغه پیښې مسؤلیت د داعش خراسان څانګې منلی، خو بیا تر اوسه افغان حکومت کومې رسمي سرچینې په دې تړاو څه نه دي ویلي.